هم په دغه ورځ ځینې صدوقیان څوک چې د قیامت نه منکر دي هغه له رالل او هغه نه دا تپوس وکړو چې استاذه موسی موږ ته دا ښودلی دي چې که د چا رور مړ شي او ښځه پاتې شي او بچي یې نه وي نو بل رور د هغه کونډه واده کي او د هغه نسل د پیدا کي. نو اوس ورونو وړومبي واده وکړو او بې اولاده مړ شو، د هغه اولاد نه و، نو د هغه ښځه د هغه رور ته پاتې شوه. دغه شان بیا دویم دریم تر دې چې خبره تر اومه پورې ورسېده، آخر هغه ښځه هم مړه شوه. نو دا راته ووایه چې د قیامت په ورځ به دغه ښځه د چا وي، ځکه چې ورسره ټولو واده کړی. عیسی جواب ورکړ چې تاسو په غلطه یې، ځکه چې نه خو تاسو په صحیح پوهیږئ او نه د خدای پاک په قدرت خبر یئ، ځکه چې په قیامت کې به ښځې او سړي یو بل سره واده نه کوي، هغوی به د اسمان د فرښتو په شان وي. خو د مړو د بیا را ژوندي کېدو په هکله تاسو د خدای پاک هغه کول نه دی لوستی چې خدای پاک په خپله فرمایلی دي چې زه د ابراهیم خدای پاک، د اسحاق خدای پاک او د یعقوب خدای پاک یم. هغه د مړو خدای پاک نه دی خو د ژوندو خدای پاک دی. خلکو داغه خبرې واورېدې او داغه په تعلیم حیران شول. فریسیان چې په دې خبر شول چې عیسی د صدوقیانو خولې بندې کړي دي نو راغونډ شول. د هغې یو عالم د ازمېښت لپاره دا تپوس وکړو، استاذه په شریعت کې د ټولو نه لوی حکم کم یو دی؟ هغه ورله جواب ورکړ چې د مالک خپل خدای پاک سره په پوره زړه، په پوره ځان او په پوره عقل سره مینه ساتئ. دا د ټولو نه لوی او اول حکم دی. او دویم حکم هم په دې شان دی چې د خپل ګاونډي سره د خپل ځان په شان مینه ساتئ. د شریعت او د نبیانو د تعلیم ټول بنیاد په دې دواړو حکمونو دی. عیسی د راجمع شوو فریسیانو نه تپوس وکړ چې تاسو د مسیح په هکله څه وایئ؟ هغه د چا زوی دی؟ هغې جواب ورکړ چې د داود زوی دی. هغه ورته وفرمایل چې داود بیا څنګه هغه ته د روح القدس په الهام کې مالک وی؟ ځکه چې هغه وی مالک زما مالک ته وفرمایل چې زما ښي لاس ته کښېنه تر څو چې زه ستا دشمنان ستا د خپو لاندې نه کړم. که چېرې داود ورته مالک وی نو بیا هغه د داود زوی څنګه کېدی شي؟ یو قسم د هغه په جواب سو نه وی او د دې ورځې نه پس هېچا هم د هغه نه د تپوس کولو همت ونه کو